خیر د طالبانو زه نه خوابدی کېږم چې ملا په ما رد کړي 2000 ردونه دي وکړي ما له ملا سره څه کار زه طالبانو ټول عمر د ملایانو سره نه لګیا کېږم نه د ملا سره کار کوم زه په دې پوه یم طالبانو ورونو چې زه اسلامي امت وینم زه الله په هغه شي پوه کړی یم طالبانو ورونو چې ډېر خلک یې نه دي پوه کړي ما څه کار ده چې ملایان ما مني که مې نه مني ما یې سره کار نشته ده ما کار له دې سره دی چې زه الله عز وجل په یو څه پوه کړی یم چې پوه کړی یم زه غواړم چې اسلامي امت کوم شیان چې د دوی په تاوان باندې د اسلامي امت او دوی پې پوه نه دي طالبانو لغه سرداب له اسلامي امت راوباسم حقیقي ژوند ته یې ورولم پې پوه یې کړم چې طالبانو ورونو قرآن معجز ته نه من حیث اللفظ نه ده قرآن داسې لکه د هغه غمی غوندې د الماسو غمی غوندې هر طرف یې ځلیږي قرآن ته چې هر اړخ راننوځې معجز ده اول طالبانو قرآن چې معجز ده اول اړخ طالبانو چې قرآن معجز ده د لغت او اسلوب د قرآن معجز ده د لغت او د طریقه د نظم و لفظ د قرآن دا ډېر معجز دی له دې حیثیت قرآن د لغت او د قرآن د نظم و د جوړښت له لحاظ هم طالبانو قرآن معجز ده بیضاوي پې غږېږه که نه ما خو ته نه یم وغږېږه جارالله زمخشري تفسیر کشاف علامه ابو سعود هر چا طالبانو ورونو د لفظ د تألیف او نظم طالبانو معجز دی طالبانو دا لفظ تنا یو هغه نه ده کړی یو عالم دنیا کې تېر سوی طالبانو برهان الدین البقاعي شافعي نومېږي یو کتاب یې جوړ کړی نظم الدرر فی تناسب الآیاء والصور شپږ جلد تفسیر د طالبانو ما سره شته هغه د قرآن د معجزیت په دغه باندې ذکر کوي قرآن معجز د دې وجې نه د طالبانو د قرآن هر صورت یو له بل سره ربط لري هر آیات یو له بل سره ربط لري هر رکوع یو له بل سره ربط لري هغه طالبانو وایي قرآن دغه تألیف یې له دغه حیثیت د معجز شپږ جلد کتاب طالبانو په همدغه موضوع ذکر کړی ما سره صحیح دی دا کتاب قرآن معجز ده من حیث لغت او دغه ترتیب و نظم و د جوړښت له لحاظه قرآن معجز طالبانو ورونو څومره قرآن معجز ده اول خو طالبانو دا قرآن چې و طالبانو دا ټول قرآن طالبانو اول معجزه و ټول قرآن سره معارضه وکړئ تاسې الله داسې ورته ویلي بیا تنازل وشو اول الله ورته ویلي چې تاسې د قرآن غوندې راتګ وکړئ دوی عاجز شول بیا ورته ویلي ښځه یو غټ صورت راوړي بیا عاجز شول بیا ورته ویلي ښځه یو وړوکی صورت راوړئ طالبانو ورونو دې ناقۍ نه غوندې بیا هم طالبانو عاجز شول خو دې نه معلومه شوله طالبانو ورونو ټول قرآن معجز ده یعنې دا مجموع قرآن معجز ده طالبانو ورونو که هر صورت و هر آیات هر یو طالبانو معجز ده دلته طالبان مخکې خبر مه کوئ طالبانو زه یوه خبرې وکړم د معتزله خبرې ته بیا ورنسئ طالبانو معتزله داسې وایي هغوی وایي د قرآن ټول مجموع من حیث المجموع یوه معجزه ده یعنې بعضې قرآن دوی جوړولی شي ټول قرآن نشي جوړولی د اهل سنه والجماعت عقیده دا د طالبانو قرآن چې د طالبانو ورونو تنازل وسو اول ټول قرآن بیا کرا طالبان اناطوی نه درته نو اوس طالبانو ورونو قرآن چې دا 6200 آیتونه دي طالبانو 6600 دا طالبانو تحقیق خلاف ده داسې له ځانه خلکو جوړه کړي 6600 شي دروغ ده طالبانو 6200 طالبانو دا څونه اخواته څو ځکه نه ذکر کوي علما هغې کې خلاف ده و دېرش شپږ دېرش څلور دېرش دوه ویشت درویشت تر اووه دېرشو نه هم طالبان اخواته نه ځي 6200 و دېرش ته که اووه څلوېښت ته له دې نه اخواته نه ځي طالبان 6600 دا طالبانو هسې له ځانه خبرې طالبانو د کل فن رجال دا مسله د علومو د قرآن مسله ده صحیح ده ته به وایې راسه زه یې درو ښیم 6600 دی مرقي الفلاح په حاشیه کې طحطاوي لیکلي دي زه یې منم د سره خو د فقه کتاب ده دا علومو د قرآن مسله ده ته د علومو د قرآن ته راسه بیا بلته پوښتنه ترې نه وکړو چې دا څنګه چله امام لیدلې ده طالبانو ورونو دلته دوه خبرې واورئ معتزله وایي دوی ټول قرآن معجزه ده یو دم معجزه ده وړوکی صورت معجزه نه ده مونږ وایي طالبانو ټول قرآن ډېرې معجزې دي ډېرې څه کوي په زرګونو معجزې دي طالبانو ټول قرآن ځکه چې یو اناطوی نه غوندې صورت معجزه شي نو قرآن 6200 آیتونه ده چې درې هغې کې درې آیتونه یې کې نو چې درې آیتونه کې خو 2000 سوې که خو 6000 آیتونه سو چې درې آیاته باندې تقسیم کړي لکه اناطوی نه غوندې 2000 معجزې قرآن سو طالبانو معتزله وایي قرآن یوه معجزه ده موږ وایي ټول قرآن په زرګونو معجزې ده طالبانو هر آیات کې دوی ته چیلنج ده نه شي جوړولی هر درې آیاتونه طالبانو دا څوک ده دا معجز ده نو چې معجز سو طالبانو ورونو دا مستقله معجزه سوه بیا درې مستقله معجزه سوه بیا درې مستقله معجزه سوه په زرګونه معجزې ده طالبانو قرآن معتزله وایي قرآن یوه معجزه ده اچھا طالبانو بنا برا تقدیر ډېر به نه پې باندې غږېږو دا یوه سوله قرآن معجز ده له یو اړخ نه دا لغت و نظم یې نه د طالبانو دا ډېر معجز دویم د قرآن طالبانو دا د
د جوړښت طریقه طالبانو ډیره معجزه ده. د جوړښت طریقه څنګه د جوړښت طریقه طالبانو د قرآن ډیر معجزه ده. د قرآن تألیف جوړښت دی. طالبانو یو سورت به په سورت بقر سره طالبانو ورونو 9 کلو کې ټول پوره سوی. سورت بقر 9 کلو کې پوره سوی طالبانو ورونو. خو تی چې بیا هم جوړښت ته وګورې جوړښت کې ټکارې نشته سره. دا جوړښت یو منظم جوړښت د طالبانو د جوړښت له لحاظ هم طالبانو څوک دی معجز ده. او طالبانو ورونو قرآن له دې حیثیت نه معجز ده چې دې کې روح د اصلاح پروت د اصلاح پروت. اوس طالبانو ورونو قرآن ترجمه په چا تاثیر کوي چې چاته یې وایي یو څوک د طالبانو ورونو اصلاح سوی نه د قرآن ترجمې ته دې کېنه سمه ترجمه دی ورته وکړي د قرآن په خلکو تاثیر کوي کنه. خو طالبانو دې نه معلومه سره چې قرآن معجز د له دې حیثیت نه د اصلاح ډېر ښه روح پکې پروت ده. ما تاسو ته بله ورځ ویلي هر کتاب څوک لري روح لري. قرآن روح شی ده اصلاح په ټولنه کې سخت کې اصلاح راوړي. دا اوس طالبانو ډېر مولیان په افغانستان کې د قرآن له ترجمې نه ډارېږي. دوی وایي د قرآن وایي مه رواجوئ دا پنجپیریان را پیدا کېږي. بیا پنجپیریان نه طالبانو دوی مزخرفات له منځه ځي. دا دوی چې خوبونه لیدلي وي دا دوی چې پیریانو سره راز خبرې کوي که نه دا ټول په قرآن منځ ته راغی. دوی زیارتونه د دوی جنډې د دوی نارواوې دا ټولې له منځه ځي که قرآن دلته ټولنې ته راوړل شي. د ټولنې کې روح د اصلاح غذایي که نه قرآن چې طالبانو چې دوی له منځه لاړل که نه دوی خو شی نور زده نه دي. دوی خو چوف که دوم که وګډې که راوګډې که دا خبرې مچو مې که را مچو مې که پیسې واخله راوه دا یې ځایي طالبان نور خو دوی چیز نه دي. ټولنې ته دوی چیم نسي کولی. بس طالبانو مرید مې سو پیر مې سوتي خو نور خو شی نشته چې ټولنې ته اصلاح راوړي. ټولنه راوباسي له سردابه. د طالبانو ورونو قرآن کې روح د اصلاح پروت ده. ځکه انسانان ډېر ډارېږي د قرآن. دا اوس هم ډارېږي خلک ډېر. دا خبر بیا وروسته درته وکړم طالبانو ورونو که نه ځکه موبایلونه م راته ایښي. یو شیخ صاحب طالبانو امیرالمؤمنین صاحب ته ویلي چې دا ترجمې لږ بندې کړه دا ډېرې ښې نه دي بیا خلک پنجپیریان کېږي. شیخ صاحب یو شیخ ورته ویلي ته ځان سره فکر وکړه چې ما ته ډېر معتمد سړي ویلي چې دا بندې کړه شیخ صاحب دا خلک پنجپیریان نه قرآن نو ولې ډارېږي قرآن نه ولې ډارېږي. دې کې طالبانو روح د اصلاح پرته ده. چې کله روح د اصلاح په ټولنه کې خپور شو طالبانو دا رواجونه دغه مزخرفات دا بدعتونه دا ټول طالبانو له منځه کډه کړي. لاړل طالبان چې لاړل دی خو په بدعتونو کې خوشحاله ده که نه. ډېر انسانان دي طالبانو ورونو چې په علم را ژوندی سي دوی مړه کېږي. دوی په جهل کې څوک ژوندي وي. داسې په وطنو کې داسې خلک شته طالبانو ورونو که نه هېڅ شی هم نه دي. داسې یو څو بس ناسته چې خلک هر ځای دی خلک مچوکوي ورته خوشحاله. قرآن طالبانو معجز ده. له کوم حیثیت نه معجز ده بل روح د اصلاح پکې پروت ده. قرآن کله ټولنې ته چې ورسرو کې اصلاح په ټولنه کې راوړي. هغه ټولنه بدعتونه او رواجونه الله عز وجل لاړ سي ورک سي عقیده وروښیي توحید وروښیي. قرآن طالبانو څلورم له لحاظه چې معجز ده وفاؤه بحاجات البشر. هغه کوم حاجتونه د بشر چې دي طالبانو هغه ورته پوره کړي هغې وفا کړي. بل اړخ ته طالبانو چې قرآن له دې حیثیت نه څوک ده. قرآن له بل حیثیت نه چې معجز ده. دا مولوي صاحب محترم چې درته ښوده چې د طالب ما ته کیسه کوله ویلي چې دی وایي قرآن کې علوم عصري شته ده نشته د طالبانو. دی وایي الوجه الخامس موقف القرآن من العلوم الكونیه. قرآن له دې حیثیت نه معجز ده په دې کې علوم عصریه شته طالبانو. قرآن ځکه معجز ده طالبانو چې دې کې علوم څوک شته عصري علوم شته ده پکې. نبي علیه السلام خو د کوچي ژوند سړی و کوچانو نه و هغه علوم عصري څه پوهېده. بیا هم په قرآن کې علوم عصري شته نو چې شته ده هلته بیخي د دې تصور نه شو کېدلی خو چې شته طالبانو دې نه معلومېږي چې دا د الله له طرف نه د طالبانو. نو قرآن له دې حیثیت نه معجز ده چې علوم څوک پکې دي عصري علوم پکې دي طالبانو ورونو. اوس دی مثال راوړي ښه مثال یې ذکر کوي طالبانو ورونو. او طالبانو دی وایي چې د قرآن کې د علوم او عصري او علوم کونیو ته اشاره کېږي اجمالا کېږي طالبانو خو د اجمال کې بیان وي. څنګه بیان وي طالبانو ته اوس ورته ګوره. الله قرآن کې وایي من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الله وایي په هر شي کې موږ زوجین پیدا کړي لعلکم تذکرون. د نن نه طالبانو 500 کاله مخکې خلکو ویلي هر شی موږ زوجین پیدا کړي. څه معنا ښځو نر حیوان او انسان کې بس. نن طالبانو چې دا او الله ګوره طالبانو قرآن کې داسې ومن كل شیء طالبانو كل شیء ښیي طالبان ټولو شیانو کې مې څوک پیدا کړي. طالبانو په هغه زمانه کې اوس چې تاسې طالبانو راوځئ د دنیا ته راوځئ په بوټو کې په تیږو کې په معادنو کې په برق کې په ټولو شیانو کې طالبانو څوک شته مثبت و منفي څه نو طالبانو دا د قرآن یو معجزه شوه که نه شوه په ټولو شیانو کې څوک نه روښه شته. او بل طالبانو قرآن له یو بل حیثیت هم ډېر معجز ده. دا د اصلاح سیاست ته قرآن ډېر معجز ده. اصلاح سیاست اصلاح به طالبانو د ټولنې څنګه کوي. یوه ټولنه فاسده ټولنه د تبې اصلاح څنګه کوي.
نو طالبانو د ټولنې اصلاح چې کوي قرآن داسې یو نادر سیاست په اصلاح کې کاروي چې ته به ورته حیرانه شي. شراب یې طالبانو یو دم حرام کړه. د طالبانو یو معجز اصلاح قرآن په خپل سیاست کې د اصلاح په سیاست کې ډېر معجز د طالبانو قرآن له دې حیثیته معجز ده. ما تاسو ته بله ورځ ویلې پوهنتون کې غواړئ چې د پوهنتون محصلین ګیرې پرېږدي، غواړئ چې هغوی نیکتایي ونه کړي، غواړئ چې هغوی په پګړیو زموږ غوندې کالي او څادرونه استعمال کړي. روح د اصلاح کې د اصلاح په سیاست کې طالبانو څوک راولي؟ یو روح پکې واچوي. ما تاسو ویلې که نه چې ونې ته ودرېږي چې ورته یې د بادام ونې چې ګوره دی نه بادام ونه کړي څوک به کوي؟ طالبان تا سره نه مني یې نو خو طالبانو ورونو چې ته اوس نصاب هماغه غربي نصاب یې ورته نیکتایي مه کوه. دا د طالبانو د اصلاح لاره نه ده. اصلاح لاره نو طالبانو هغه نصاب ته روح ور واچوه. اوس طالبانو ټولنه کې دوه غوندې ملایان وي. یو داسې ملا وي چې زه دا خبره ورته وکړم چې داسې مه ورته وایه دې باندې نه اصلاح کېږي. څه وایي دا ملا هم دیموکرات شوی ما کوي دا دیموکرات شوی ده. موږ ورته ګیره پرېږده دی وایي نه دې پرېږدي اصلاح پکې راوله. نو دی وایي چې نه په زور یې پرې راوله. طالبانو ورونو ما چې تاسو ته کومه نسخه وویله ډېره معقوله نه وه د ټولنې اصلاح دپاره همغه نیسو. قرآن طالبانو معجز ده. دا سیاست د اصلاح ډېر نادر سیاست داسې نادر سیاست ته که نه چې ته ورته قرآن طالبانو معجز ده له دې حیثیت نه چې په غیبونو باندې موږ ته خبرونه راکوي. نو طالبانو یو غیب حاضر ده، طالبانو یو غیب مستقبل. طالبانو غیب حاضر دې ته ویل کېږي. په دې حاضره زمانه کې طالبانو یو شی غیب ده الله تا ته په غین باو خبر درکوي. ته ورته ګوره ومن بسم الله الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا الا الله رسوله. بعضې داسې انسانان سته خبرې تا ته ډېر خوند درکوي ویشهد الله على ما في قلبه او الله شاهد ګرځي په زړه مې الله خبر ده وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله يحب الفساد. طالبانو دا بغیب حاضر باندې خبر درکړي. یو سړی نبي علیه السلام ته راغی که نه ایمان یې راوړ په خپل ایمان یې الله شاهد وګرځو او چې دی بېرته لاړو طالبانو ورونو د مسلمانانو هغه مالونه یې غوټ کړل که نه هغه واقعي وشکول اور یې ور واچو. الله عز وجل دا آیات را نازل کړي. د طالبانو ورونو نبي علیه السلام خبرو په دې سړي باندې چې دی داسې بد سړی د ظاهره خو د ځان ښه معرفي کو نبي علیه السلام ته. نو دا طالبانو هغه غیب حاضر و غیب انباء د غیبونو طالبانو د قرآن له دې حیثیته معجز ده یا غیب مستقبل طالبانو. سيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. سيقول السفهاء زرد وبوي بأقلان. طالبانو ویلي نه ول راتلونکي کې نبي علیه السلام ته الله عز وجل د غیبونو خبر ورکړي. ډېرې اوږدوم نه درته طالبانو ورونو بحث ډېر اوږد ده هسې تاسې مازې په هغه باندې خبروم. طالبانو قرآن دا معجز د طالبانو له ډېرو اړخونو نه معجز ده. صحیح ده دا زه منم چې د موږ متقدمین علما څه دي طالبانو متقدمین علما د اسلامي امت دوی د قرآن د معجزیت کې یو اړخ ته ډېر متوجه سوي په دې ډېر کتابونه لیکلي دي چې هغه څوک ده نظم لفظ دې ته ډېره توجه کړې. همدا نورو اړخونو ته طالبانو څوک نه ده کړې توجه یې نه ده ورته کړې. اوس د طالبانو ورونو یو علم د طالبانو علم د اجتماع ورته وایي اجتماعیاتو علم ورته وایي. دا داسې ښه علم د طالبانو ورونو دې علم سره یو لوی ظلم ملایانو کړی نه یې مدرسه کې لري طالبانو نه ملایان په دې علم معلومات. دا طالبانو ابن خلدون چې ورته وایي که تاسې اورېدلي مقدمه دا د اجتماع عالم تر څو طالبانو د علم چې نوی را پیدا سي هلته لږ وي شیان د بې کرا کرا پې کار کېږي زمانې کې اصولو ته جېرېږي ډېرېږي. همدغه ابن خلدون باندې طالبانو چا بیا بېرته شرح کړې ما سره هغه شرح هم شته د طالبانو. بیا نن عصر کې طالبانو نور علماو د علم ډېر پراخ کړی پړسوالی یې ډېر لوړ و دا علم طالبانو د ټولنه کې څوک نشي تحمل کولی. ابن خلدون طالبانو څه بحثونه ما لیکلي دي کتاب په شکل باندې تیار مې چاپ ته برابر کړی چې موږ د تر امام صاحب لیدلي یو ما ته یې ویل که دا به نه چاپوي ما ولې دا خو جنجالونه پیدا کوي. طالبانو د نظام د جوړښت لپاره جوړ دی چې موږ تاسې باید د نظام څنګه مخکې یوسو. ما د همدې لپاره که دا درد ورسره چې دی موږ نظام الله ړنګ نه کړي پیل کېدی شي چارواکي به د دې ما کتاب وګوري او په دې کتاب باندې به عمل وشي دا نظام به ډېر وخت دوام چې ده وکتو وینه دا به نه چاپېده او شخړې را پیدا کوي. او رښتیا ما چې ځان سره فکر وکړو طالبانو مې خپل کتاب وګورو ځکه طالبانو ومېلي دغه د هغه مسله څه وه د تنقیس مسله طالبانو ما ته ډېر مشکل جوړ ما یو کال مخکې کړې وه طالبانو ما ته مشکل جوړ هغه یو رښتونی علمي حقیقت و طالبانو ما یو کال مخکې کړې وه پیر نه وم طالبانو که پیر وای چې به خلکو ویلي چې بزرګ دی د کرامات ځکه یو کال مخکې کړې وه دا خو رښتیا صرف مریدان مې نه ول طالبانو. نو علم د اجتماع دا طالبانو ډېر ښه علم ده علم د اجتماع. نو طالبانو ورونو تاسې د علم اجتماع یوه قاعدې ته قرآن معجز ده له حیثیته د دې حیثیت هم قرآن معجز ده چې ډېر علوم شته پکې په علم اجتماع په قرآن کې شته ولې نه شته څنګه شته پکې د علم اجتماع طالبانو یوه قاعده ده ته غواړې چې په ټولنه کې اصلاح راولې کومه اصلاح چې ته ټولنه کې راولې د ټولنې هغه مصلح اول به دی په ځان کې اصلاح راولي طالبانو بیا په چا کې اصلاح راولي. څومره ښه قاعده ده طالبانو
اوس طالبانو د ټولنې کې رشوت ډېر زیات شوی. یو سړی راجګ شو طالبانو هغه غواړي چې ټولنې نه څوک وباسي. دی طالبانو چې ده کې رشوت وي 2 میلیونه کال هم چې دی تیر کړي طالبانو د ټولنې اصلاح نشي کولی. یو سړي کې لواطتکاري د طالبانو ورونه د ټولنې اصلاح غواړي چې دی لواطتکاري طالبانو ټول عمر څوک نشي کېدلی. ټولنه کې اصلاح دی به خپل ځان اصلاح کوي بیا په ټولنه کې څوک راځي. دا طالبانو د علم اجتماعیاتو یوه قاعده ده. څنګه قاعده یې ده؟ ته غواړې چې ټولنه کې اصلاح راسي خو هغه اصلاح چې ټولنه کې راولي اول به ته له ځان نه اصلاح شروع کړې. هغه له ځان نه لرې کوي بیا په ټولنه کې ډېر مؤثره وه. دا چېرته د قرآن کې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. ان الله لا یغیر تغییر نه راولي الله ما هغه مصیبت او هغه ګناه چې په دې قوم کې ده، په دې ټولنه کې چې کومه ګناه پرته ده یا کومه نااصلاحي پرته ده هغه الله نه تغییروي. حتی یغیروا ما بانفسهم چې همدغه ګناه دوی له خپلو نفسونو کې نه اصلاح کړي دي مسلمینو. خپله چې دوی له خپلو ځانونو نه اصلاح راوتله بیا ټولنه کې طالبانو څوک واقع کېدی شي. قرآن موجود شو که نه طالبانو له حیثیته د چا علم د اجتماعیاتو. قرآن ته علم د اجتماعیاتو شته که نشته ده؟ بله قاعده یې واورئ طالبانو ورونو. طالبانو ورونو علم د اجتماع یو قانون لري. څنګه چې طالبانو ورونو څوک مړه کېږي، انسانان مړه کېږي 1 2 3 همداسې طالبانو ټولنې مړه کېږي، امتونه مړه کېږي طالبانو ورونو. یو وخت کې طالبانو ورونو غزني وه، د غزني امت ژوندی و طالبانو ورونو تر بلتانه پورې طالبانو بیرغونه رپول، تلل راتلل. غزني د غزنویانو تمدن طالبانو د هغوی ملت ژوندی و. این تر اصفهانه پورې طالبانو، این تر بخارا او تر سمرقند پورې د غزنویانو خلافت و طالبانو مړ شو. بیا طالبانو د غوریانو سلطنت و خلافت طالبانو تر دهلي پورې لاړو. شهاب الدین غوري، غیاث الدین غوري. طالبانو د هرات کې کوم جومات چې د هرات جامع جومات دا اصل کې د شافعیانو مدرسه ده. طالبانو یې ټکي تمکي کړي. دا شافعیانو ته غیاث الدین غوري جوړه کړې وه. دا د امام فخر الدین رازي رحمه الله مدرسه ده. طالبانو هرات هم ډېر د تاریخونو وطن ده او له موږ ټولو افغانانو نه طالبانو هراتیان زنده لکه دا نور پښتانه خو دې الله پاک الله دې هدایت ورته وکړي، خراب نه ورته کړي، زر دې الله راپوي. ایو طالب چې دلته ناست په وطنو کې هم ډېرې تاریخي ځایونه شته او هراتیانو خپل تاریخي ځایونه ساتلي طالبانو. نور ولاکه تر اوسه تر خبرې چې تاریخي څه معنا لري کوي. نو هرات کې طالبانو دغه جامع جومات په هرات دا طالبانو د غیاث الدین غوري رحمه الله جومات دا د امام رازي مدرسه وه. دا مشهور امام فخر الدین رازي سره طالبان دا یې د مدرسه ده دته یې جوړه کړې وه. اوس طالبانو ورونو د غوریانو خلافت طالبانو مړ شو که نه؟ دا اړ طالبانو په د غوریانو کې یو سړی تېر شوی طالبانو هغه نومېږي علاالدین شی نومېږي، جهانسوز ورته وایي. جهانسوز ځکه ورته وایي غزني یې ټوله وسوځوله. دا د غزنویانو سلطنت دی ټول وسوځو جهانسوز. بیا طالبانو هغه راغی، غوریان راغلل. بیا د غوریانو اولنی خلافت طالبانو غور کې پیروزکو کې بیا طالبانو غزني ته راغی، بیا له غزني نه دهلي ته راغی. اوس ته ورک په طالبانو یو د جام منارې چېرته په غور کې پاتې ده او طالبانو له منځه لاړو. بیا طالبانو د سلجوقیانو خلافت و. زه چې نیشاپور ته تللی یم طالبانو په لاره مې ډېر ورته وزړل د سلجوقیانو خلافت ته. بیا طالبانو ورونو د ابدالیانو خلافت و سلطنت راغی په دې مځکه باندې له کندهاره. دې طالبانو لاړو ورک شوي چې درکې هغه داسې وایي علم د اجتماعیات وایي لکه څنګه چې څوک اجل لري، انسانان اجل لري، داسې امتونه هم اجل لري. د امت اجل وي طالبانو بیا له منځه لاړ شي، بیا اجل وي دې طالبانو هغه اجل چې پوره بیا مړ شي بیا تر عمره پورې هم هغه هغسې نسي راځي. بیا غزنوي خلافت نه راځي، بیا طالبانو سلجوقي خلافت سلطنت نه راځي، بیا طالبانو ورونو غوریانو خلافت و سلطنت نه راځي. ولکل امة اجل دې آیات نه ورته استدلال کوي. قرآن کې هم دا قاعده شته ولکل امة هر امت طالبانو اجل لري. ګوره سړی نه ده ښودلی طالبانو، قرآن امت ښودلی. ولکل امة غزنویان هم اجل درلوده، اجل چې راغی طالبانو غزنویان مړه شول. او د چا هم اجل راغی، د غوریانو هم راغی، د سلجوقیانو هم راغی، په اندلس کې د امویانو هم راغی طالبانو مړه شول. نوي نوي طالبانو قومونه را پیدا کېږي، بیا به د هغوی اجل وي، ورځ به د اجل راشي طالبانو مړ شي. ولکل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. قرآن معجز له چا نه شو، د اعجاز له لحاظه شو. بیا طالبانو دی ډېر دیارلس وجوهات دلته ذکر کوي، هغو ټولو نه نور نه زه تېرېږم. زما اصلي مقصد دا و طالبانو چې قرآن معجز ده. قرآن داسې معجز ده طالبانو لکه د هغه غمی الماس هر اړخې طالبانو څوک معجز ده. دا مه وایي طالبانو قرآن کې دا علوم نشته، ټول علوم طالبانو شته قرآن